دا سړی وپېژنه ګوره ورته یار راغاړي وځي. واه دا سړی وپېژنه ګوره ورته یار راغاړي وځي. دا سړی څوک دی په بار بار راغاړي وځي. زبردست. مهرباني ځان ته مې جوخ کړي او ښه ډېر سات یې نیولی یم. ځان ته مې جوخت کړي او ښه ډېر ساتې نیولی یمه. ځان ته مې جوخ کړي او ښه ډېر سات یې نیولی یم. پوښتنې خو مو کړې قربانه او په زار زار راغاړي وځي. زبردست زبردست. مننه. لاس مې د لاس سره ښه کلک میلاو کړي ویې وینه. څه داسې ښکته پورته کېږي خو په ډار راغاړي وځي. واه زبردست. مهرباني د داسې خلکو په خبرو اعتبار مه کوئ ښه. د داسې خلکو په خبرو اعتبار مه کوئ ښه. څه په کمال منافقت کوي اغیار راغاړي وځي. زبردست. مهرباني او په ژوند کې دا ډغرې تجربه سړي له ورکړي. په ژوند کې په ژوند کې دا ډغرې تجربه سړي له ورکړي. اوس ځکه خلک وایي چې بهار راغاړي وځي. واه زبردست زبردست. زبیر بهار صاحب ډېر خوږ او ډېر زبردست کلام. زما د پروګرام دغه کلامونه دي په سوات کې عرب تابان ته ډالۍ وي او ډېره مننه زبیر بهار صاحب. انشاءالله که وخت اوس تاسو نو بیا هم مونږ ریکارډینګ کوو. ډېر خواږه او زبردست کلامونه مو راسره شریک کړه. انشاءالله که په دې وجود کې دا څاګانې غړېدې نو تاسو سره به یو ځل بیا ملاقات کېږي. تر هغه دمه تر هغه ساعته خپل قربانګار علم ته ورکړي چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او خوشحاله اوسېدل وي. الله په امان.